ورکه څه شوې خپرونه چلاندو چی شاید شم گلا چی شاید لاتا یما وای زادی سرشم زکی نروتی که کومه پلاش خپرونه چلاندو نه خپرونه خو چلاندو دغه پښتنه ما کړه چې دا خپرونه کې د شای بکنش روي دا خپرونه د اسلامي اماراتو د قانون سره مطابق خپرونه دو څوک چې ښه کور وکړي ښه به ویني چې باد وکړي باد به ویني نو چې داسې خو وي قدرمنه دوستونه چېرته څه ما دا خپرونه اخره پرې سره وکړه چې شړشمګل څه یایي زه څه ویایم د خوست تلویزیون ډېرو قدرمنو خوږو لیدونکو د راډیو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دا هیله چې روغ وای جوړ وای صحت په کولیو پټ وای شړشمګل ګل بشر خان خپرونه ته نیغ په نیغه نوست وای خوست تلویزیون نه وینئ او راډیو نه وورئ دا خپرونه وکیسئ وای ورئ خوند وینه واخلئ قدرمنو دوستانو دا داسې خپرونه ده چې په اونۍ کې یورې نشریږي خو تکرار لري قدرمنو دوستانو په خیر راغلئ خپرونې ته ډېر ښه شوړ شوم چې بیا یې تاسو سره مخامخ ناست یم زما ملګری بر ورسېږي ګل بشر خان په دا خپرونه کې ډېر جالب توکي به ووینئ ولس غږ به ووینئ که خیر وي خپل مشکل به ووینئ موږ به چارواکو سره شریکوو قدرمنو دوستانو داسې انا د لاسته راوړنې بیا ووینئ که خیر وي دا خپرونه کې خپل خوند دی تکیاوې ته وکړئ بلوکتو ته چینه درته وچوئ وشه دغه ویی پسې موږ خپرونه نه خوند واخلئ چې کله یې ما بل ملګری راغلو که خیر وي دومره جګ ده مخکې وخت متل تېر شوی دی چې شیدیخون بادشاه وو 25 متره پلان وو 50 ګزه جګ وو هغې نه دا یا کم نه ده ورګوله دې په خپل وخت شیطان چې هغه ته راځرېږه خپرونې ته خپلیات سره ورپورې شي چې جګه شي نو دا خاوره غوره دی علیکم شړشمګل اورره وعلیکم د سلام سلام آسی خی طبیعت ښه ده نن خو جماعت که کته نه وې وسړی وخته سر غلی ده چای دې ژر وړی که نه دا وچوه چای به درته وچوم خو یوه خبره درته کم دا خبره درته کم چې د امسو وي څه دي دا دې دې پوره دي چې پولیار روان وي امسو به ونیسي ځون به په تکیه کې دا د یوه خبره بله یې دې پوره دي چې څوک نو واختر سي خبره نه وري په دا کوپرۍ دې په ورځوه دا ته ښه کیسه وکړه خو حکیمه ورځ واخ شو بیا به بعدنده وکړه چې زه څه نوم نادنده ورځم ما خو زه خاصه سیاست نه ګرځم نه راځه خو یم که خیر وي ژڼی سړی یم امسو ته جات شته نه تو ته خو معلوم یم ژڼی سړی خو یې ټول خال دې ویني چې ژڼی خو یې وپوهېدې یوه کیسه مې کړم وایي چې دا خپرونه کله چلنیږي کله دو وڅاړه ټیم خو تو مخکې خیلی وه خو دغه کیسه مې زه غوښتم چې خپرونه چلند دوستان نه ویني چې په حجرو کې په کورو کې هرته ناست موټو کسي ته نو وخت روشي واکشه شلایز به داسې څه در ووایم چې خو مخکې سړی ووایي که ګاډ واډ وکتلی وای چې خپرونه چلاندو ګاډ واډ ما غږېږه دوستان دې ته ناست دي که نه روغبړ به یې سره وکړه زه به چای دې ته وچوم دوی اجازه دو بس قدرمنه دوستونه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي نیکې هیله احترامات مې ومنئ په دا هیله چې د یوه اونۍ یم ښه په خوشحالۍ تېره شوې وي هېڅ که خیر وي مې خپرونه ته نیغ په نیغه نوست وی قدرمنه چرته څه ما دا خپرونه که خیر میک سره اخره پره وکسی میک به رقم کلیپینه بیوی که خیر کیسی بیوی نه تو دا رقم کیسه نه تو میک خواهش سره وزیتم که بس خواه چه اخلتا چه خلق مرای تر نرو ولی دیده نه داسې ویایي چې وسړه که کیمه غلطي مې وکړه بیا مې د اسلامي امارات ته ورښایي ده نه لږ لږ چه اخلتا سترګه ډاکو چېرته څه به میک به تو ته شړشمګل اورېره څه کلیپینه در وړي که په موده در ووایي های زه دې ته زه چې نه وم ته به نه وې دا خبره ده ځکه زه چې نه وم ته به نه وې زه به وم ته به وې دا د یوه خبره کلیپونه مې وړي دي خو داسې بیا خو کلیپونه مې وړي دي ښه دا ډېر قیمته نه ساخ سارشي کوي دا مې خوښې دي ورته ګوره نظرونه مې خوښې دي سړکونه مې خوښې دي چې په کوم حالات کې دي که خیر وي لوسته راوړنې مې هر خوښې دي چې که خیر وي څومره لوسته راوړنې لرو څومره خلک بې ته خښول دي دا خبرې ټولې پکې دي دا خو ته دومره ښه کیسه وکړه خو زه خو داسې وایم تخنیکر بیا څه خو یایي چې وقفه دوکه څه شایتي نه یا خو دا وقفه مصرف که تیر نشي نه وقفه خو دا رېدو که نه چې تخنیکر به لږ په دمه کې وي هر څه ویر به شي یوه لنډه دمه به وخلو بیا به وروسته په دا نه خبرې وکړو ښه کیسه ده ښه کیسه ده ورکه څه شوې خپرونه چلاندو چی شاید شړشمګله چی شاید لاتا یما وای زادی سرشم زکی نروتی که کومه پلاش خپرونه چلاندو
دا خپرونه خو چلند دغه پوښتنه ما کړه چې په دا خپرونه کې هېڅ شی به که نشلوي. دا خپرونه د اسلامي اماراتو د قانون سره مطابق خپرونه ده. څوک چې ښه کور وکړي ښه به ویني، چې بد وکړي بد به ویني. نو چې داسې خو وي قدرمنه دوستونه چېرته څه وه دا خپرونه اخره پرې راسره وکړه چې شړشمګل څه یایي زه څه ویایم. شړشمګل او ګلبشیر خان دغه خپرونه هره چهارشنبه د شپې 8 بجې او 10 دقیقې د خوست ملي رادیو تلویزیون څخه لیدل او اوریدل مه هیروئ. شړشمګل او که خیر وي ګلبشیر خان.